د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله من یم چې تاسو ټول به له بشپړې روغتیا نه برخمن وئ. په دې خپرونه کې مو د میدان وردګو ولایت بزګرانو او مالدارانو محصولاتو او د دوی خواریو ته ځانګړې کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. میدان وردګ د هېواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې مڼې یې بیا نړیوال شهرت لري. په دغه ولایت کې د مڼو سربیره د زردالو، آلو، ناک، انګور، ګیلاس او شفتالو باغونو هم ښه نتیجه ورکړې ده. د میوهیي ونو ترڅنګ د دغه ولایت ځمکې د غنمو، جوارو، اوربشو، لوبیا، کچالو او نورو بېلابېل ډوله نباتاتو د کښت لپاره مناسبې دي او د ټول ولایت په سطحه شاوخوا 100,000 هکتاره ځمکه تر اوبو لاندې ده. د دغه ولایت 85% وګړي په کرکیله او مالدارۍ بوخت دي. درنو مینوالو بیا هم ښه راغلاست. زه په نرخ ولسوالۍ کې دلته د یوه بزګر کاکا سره ناست یم. تاسو په ریپورټ کې ولیدل چې بزګر کاکا دلته د خپل حویلۍ کې ډېره خواري ایستلې ده او ځان ته یې یوه ښه فضا برابره کړې ده. د دلته په نرخ ولسوالۍ کې د بزګرۍ او همدارنګه د مالدارۍ په تړاو به له حاجي صاحب سره خبرې وکړو. له موږ سره اوسېږئ. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه. ځان ته معرفي کړه. زه د خنجان خیل اوسېدونکی محمد رسول. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. دا راته ووایاست چې په نرخ ولسوالۍ کې خلک په څه باندې بوخت دي؟ والله په دې بزګرۍ بوخت دي، په دې باغو کې او کچالو، مڼې او دا شیان دي. سږ کال دلته حاصلات څنګه وو؟ د اوبو وضعیت څنګه وو؟ سږ کال یې اوبه کمه وه، کنې حاصلات ډېر بد نه ده، ښه ده. یعنې سږ حاصلات ښه دي؟ او ډېر ښه دي. ویلی شئ چې د تیر په پرتله حاصلاتو کې څومره به زیاتوالی راغلی وي؟ یاره انشاءالله چې له تیر په کله نه به 2 تقسیمه زیاتوالی راغلی نور هم. ښه. دلته معمولا په نرخ ولسوالۍ کې کوم څیزونه کرل کېږي؟ ځمکه یې د څه لپاره آماده ده؟ ځمکه یې فقط باغ ته آماده ده او کچالو ته آماده ده، لوبیا ته آماده ده، شفتالو ته آماده ده، هر څه ته هم د ترکارۍ ته آماده ده. او تاسو خپله کوم شیان کرلی دي؟ مونږ خپله هر څه کرلي، لوبیا هم کرلي، کچالو هم کرلي، مڼې لرو، مالداري لرو. ښه. مالدارۍ او بزګرۍ د نرخ ولسوالۍ د خلکو په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ یاره ډېره ونډه لري په مالدارۍ کې. ښه. یعنې معمولا دلته د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي د ژوند سرچینه یې عایداتي سرچینه یې بزګري او مالداري ده. بزګري او مالداري ده. سږ کال دلته مالونه څنګه دي؟ د څارویو وضعیت څنګه دی؟ پخوا څنګه و؟ والله چې سږ کال لږ سیلاب راغی، کنې سږ کال یې منطقه بده نه وه، لږ سیلاب سره هغه کړه، خو دغونه شی رسېږي انشاءالله. ښه. دلته تاسو چې دا حویلۍ ډیزاین کړې ده، ځان ته مو برابره کړې ده، په دې کې مو کوم زینتي ونې دي؟ څه شی مو پکې کرلی دي؟ یعنې موږ جورسې مڼې لرو، آلو لرو، ناک لرو، دغسې هر څه لرو. او د نرخ ولسوالۍ مڼې څومره مشهورې دي؟ که څه هم لیدونکي پوهېږي چې میدان وردګ ولایت د مڼو ولایت دی، د نرخ ولسوالۍ مڼې بیا په کوم کیفیت کې دي؟ یاره په دې کیفیت کې قیمت یې او همدارنګه نوعیت یې چې کومې مڼې دلته شته دي؟ دلته هر ټیم زردالو شته، شفتالو شته، جورس شته، د مني مڼې شته، ګیلاس شته، ناک شته، هر څه میوه شته. موږ سږ کال په میدان وردګ ولایت کې د ګیلاسو له حاصلاتو نه هم لیدنه وکړه. حاصلات یې ښه ول. همدا اوس په نرخ ولسوالۍ کې د کومو میوو بازار دی یا موسم دی؟ یاره اول خو د ګیلاس ختم سو، اوس نو د مني د مڼو سیزن ده. کومې مڼې دلته شته دي؟ نومونه یې راته ووایه. مالنګ شته، بیروتۍ شته، زیړې مڼې شته، ګیلاس شته، جورس شته. د دې ولایت د آب و هوا سره کومې مڼې اړخ لګوي؟ کومې پکې ښې رسېږي؟ د مني مڼې ډېرې ښې پکې رسېږي. ښه. او ګیلاس ډېر ښه پکې راځي. او امید مو څه دی چې سږ کال به مو که څه هم لا هم تر اوسه پورې
د مڼو باغونه سم نه دي رسیدلي، نو امید مو څه دی چې سږکال به حاصلات څنګه ترلاسه کړئ؟ یاره انشاءالله چې سږکال حاصلات خو مڼې لرو که نه، باز یې که نه دي رسیدلي، باز یې خلکو باغونه رسیدلي، انشاءالله چې ښه حاصلات ترې پورته کړي. سږکال یې مڼه ښه ده. ډېر زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت مو راکړه. د افغانستان ملي ټلویزیون مایک او کامره ستاسو چوپړ کې دي، که کومه ځانګړې غوښتنه لرئ او یا لیدونکو ته ځانګړی پیغام لرئ؟ یاره والله دغسې غوښتونکو لرو چې لږ د وچکالۍ او لږ د بعضې خلکو لږ وضع خرابې دي که نه، یو کومک همکاري که داسې حکومت وکړه ډېره بدي نه ده. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. خیر اوسې، خدای دې ښه درسره وکړي. د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو یوه مهمه عایداتي سرچینه مالداري ده چې بېلابېل ډوله څاروي ساتي او د ژوند چارې یې پرې پر مخ روانې کړي دي. دوی وایي سربیره پر دې چې سږکال وچکالي وه، خو بیا یې هم څاروي بد نه دي او زیاتوي چې د پخوا په پرتله مالداري اسانه شوې ده. پخوا به یې څاروي د بېلابېلو ناروغیو له امله مړه کېدل، خو اوس دواګانې او حیواني کلینیکونه شته چې دې چارې د څارویو په ساتنه کې مثبت رول لوبولی دی. زه خو خپله د 55 کال عمر مې ده، خو د پلار له وخت نه مونږ مالداري کوله. مخکې به مو غواګانې درلودې 2 او 3 ساتلې به هم د کور دپاره. اوس له وروڼو سره بېل سوی یم، اقتصاد خرابه ده. بیا نو ځکه چې ما ویل چې دا اقتصاد بېکاره څه ده چې بیا مې نو دا مالداري ته لاس کړ. اوس شکر الحمدلله یو ورځ چلېږي. یاره ټول خو اوس دا غواګانې زیاتې ساتي خلک، هسې بعضې خلک رضاپای مال وساتي یا میږې یا وري یا مثال خبره هغه یو ځون په مخ بوځي یا کده پورته یو سره وایخلي یا تجارت یا یو شی مې پې وکړي ورسره، بل څه نشته. د مالدارۍ ګټه خو داسې ده چې خو بل شی شته نه ورسره. یو ګټه یې دغه ده چې یو لاندی پکې شته، یو براق پکې شته چې دا پکې پیدا کېږي ورسره، نور خلکو ته هم نفع او ګټه رسېږي. نه اوس ښه مالداري کېږي، په هغه وخت کې نه کېدله. په هغه وخت کې به مال به مړ څه، مریض به څه، ټن به څه چې هغه باندې ورسره دوایي به نه وه، ډاکټران به نه وه چې سړی ورته واخلي. اوس په خدای د هر چي لپاره شته. که مثال خبرې غوا القا کوې، مقصد کولی شي ډاکټر ته لاړ شي او القا یې کړي، درته زراعتي پیچکاري ولګوي هغې ورسره. ما خپله د خوسۍ ته بله ورځ زراعتي پیچکاري ولګوله. د یاد ولایت کروندګر وایي د وچکالۍ له امله یې سږکال په خپلو ځمکو غنم او غلجات نه دي کرلي، خو د خپلو څارویو د مړولو لپاره یې ځینې نور نباتات کرلي دي. د کرکیلې په هغه خو وچکالي ده، داسې نو بیا د جوارو د هغه هم کرلي د مالو دپاره داسې نور خو غنم منم څه شی نشته، ځکه له دې چې وچکالي ده چې مځکې هم لرې دي، چې هغو ته مځکه هغه اوبه نشو رسولی، او دغه چې دا هم په برمه ده چې د هغه پیسو دي. دا جوار مې غواګانو دپاره بله و، جوار دی، مرغۍ دانه ده، زیتونه وربشې دي، مثلا خبرې مصرۍ ده، شفتله ده چې دا د مالو دپاره، نور زراعت هم نشته چې همدا مالو دپاره هم چې هغه کړی ترتیب چې مالونه هم پرې ماړوي. کرکیله کې دا جوار چې په توکه هغه چې دا جوار هغه دي پوه شوې ګټور دي چې او دا شفتله ګټوره ده چې نور خو یو شی شنه خو به ورکوي چې خامخا نه ده. درنو لیدونکو، د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو لکه څنګه چې تاسو په ریپورټ کې ولیدل، د ژوند عایداتي سرچینه یې مالداري او باغداري ده. د دې ترڅنګ دهقاني یا بزګري هم د دې خلکو د ژوند یوه بله سرچینه ده. یعنې په دې معنا چې دوی د دې ترڅنګ چې خپلې ځمکې لري، د ځینو نورو کسانو چې هغوی په نورو چارو باندې بوخت دي، خپلې ځمکې بیا نورو کسانو ته په بزګرۍ ورکوي چې تر څو یې ورته کرکیله پر مخ یوسي. دا چې د دې کرکیلې اصول څه دي او د نورو خلکو ځمکې څه ډول خلک ورته کري، نو د حاجي صاحب سره په دې مورد هم خبرې کوو. حاجي صاحب، د بزګرۍ په اړه راته ووایي چې د بزګري کوم شرایط لري، څنګه وي په دې مورد؟ چې هغه ورسره د باغداري او د زمینداري چې څوک کوي ورسره دغه مصرف او تاوان که په باغدار په چښتن باندې بیا درېیمه حصه باندې بیا مونږ ته دهقانان مونږ ته بیا راکوي. که مڼې یي که د لاندې مځکې حاصل یي، لوبیا یي، کچالو یي، دا بیا درېیمه حصه یې مونږ کېږي ورسره. مصرف په هغه په چښتن سړي یي ورسره. یعنې مصرف یې کوم مصرف یې یادوئ تاسو؟ سره مثال خبرې کې تیلو تاواني یا د برمې وهلي سره دا ټول بیا په هغه باندې ورسره په بازار باندې ورسره په دهقان باندې نشته. دا
معمولا هغه خپل ځمکې ډېر عاید سړي ته په لاس ورکوي یا ډېره اجره پکې جوړیږي او که د بزګرۍ چې څوک یې نیسي په بزګرۍ د نورو خلکو ځمکې؟ نه خپله مځکه خو خپله مځکه وي او. مځکه خو ښه ډېر هغه کوي ورسره یا دوشای کوي ورسره دا مې خپله کړې ما خپله دغه دهقاني نیولې ده ما ته 2000 روپۍ هم راکوي افغانۍ او دغه مڼې مې ده ته ورکوم نور دا د بیخ حاصل ټول د ما ده که کچالو ده که دا مصرۍ ده که لوبیا ده دا شیان ټول اوس د ما دي او ما دا حاصل ما خپله ترلاسه کړی دی تاسو د کچالو د مصرۍ شفتل یادونه وکړه نور کوم شیان کرلی دي؟ رومیان هم کرلی دي ورسره پیاز کرو مثال خبرې بادرنګ کرو داسې یعنې کور دپاره ده کور فامیل دپاره ما کرلي اوس هم فامیل ما باندې شته او دا مصرۍ مې غواګانو ته کرلي کچالو مې خپله کرلي مثال د خبرې د خوراکي کېږي د خرڅېدو هم پکې کېږي ورسره معمولا د میدان وردګو ولایت او په ځانګړې توګه دلته په نرخ ولسوالۍ کې کوم شیان نتیجه ورکوي کومه کرکیله دلته ښه کېږي؟ یعنې ټول ښه پکې کېږي ورسره کچالو ښه پکې کېږي مڼې ښې پکې کېږي مثال خبرې لوبیا ښه لوبیا کوي ورسره و د طبیعت سره دا سلاد زیات ښه لاسته راوړي ورسره ډېره زیاته مننه تشکر سالم که څه هم د وچکالۍ له امله په ټول هیواد کې د اوبو سطحه ټیټه شوې ده خو د دغه ولایت اوسیدونکي خپلې ځمکې د برمو او شمسي سولرونو په واسطه خړوبوي او وایي د ویالو او سیندونو اوبه د څاګانو په پرتله کښتونو ته ډېرې ګټورې وې. د اوبو خو د هر سړي حصه معلومه ده مثلا زموږ یو نوبت اوبه دي 4 ځایه لګوو او دا 4-5 کاله کېږي چې وچکالي ده و د بیالې اوبه نشته همدغه د برمې اوبه دي لګوو یې ډېر فرق لري بیالې ډېرې وې د برمې کمې دي ډېر هم سولر اخیستې دي په سولر باندې اوبه راباسو. د یاد ولایت د اوسیدونکو د ژوند تر ټوله مهم عایداتي سرچینه بیا مڼې دي او سږ کال په دغه ولایت کې له نیکه مرغه د تیر په پرتله د مڼو حاصلات هم زیات شوي دي. د نوموړي ولایت بڼوال وایي هیله لري چې سږ کال به له خپلو مڼو ښه حاصلات ترلاسه کړي. یار الحمدلله سږ کال خو بیخي له نورو کلونو حاصلات بیخي انشاءالله چې اضافه سوی ده نو سږ کال یې له نورو کلونو اوبه هم زیاتې وې مخکې چې وې دلته وچکالۍ وې او بل ناامني وه امنیت نه وه نو دهقانانو به خپل پټي هر څه ترې پاتې وه نو الحمدلله دا 2 کاله 3 کاله خو بیخي امن هم ده او خو بزګران او دهقانان ډېر خوشحاله دي و همدغه سرچینه دې ولسوالۍ کې خو نو نور داسې مځکې نشته ټول همدغه حاصلات د مڼو دي د میوو همدغه زردالو مڼې همدغه حاصلات دي نو نور حاصلات دلته داسې میوې نشته همدغه میوې ستا زیاتې لکه مڼې بیخي زیاتې دي په دې ولسوالۍ کې د مونږ نو بس اوس خو الحمدلله له حکومت نه مونږ دا غوښتنه ده چې له مخکې کلو خو به دلته ناامني وه نو مڼې به پاتې وې په لارې به مشکلات وه نورو جې تجاران به دلته نه سوی راتلی خرید به نه شوی کولی نو دلته به حاصلات به ډېر ټیټه بیه باندې خرڅېده پوه شوې او اوس الحمدلله امن ده د هرې خوا تجاران دلته راځي خرید کوي نو په هره خوا کې ګرځي نو څوک د دوی ممانعت نه کوي الحمدلله له دولت نه موږ دغه یوه غوښتنه ده چې دغه بندونه جوړ سي او لږ د دغه په رابطه باندې لږ د خلکو سره وګوري نو دغه بندونه فعال سي نور مشکلات نشته دلته بیخي. بڼوال زیاتوي د مڼو باغونه یې په رسېدو دي خو له حکومت نه غواړي چې خرڅلاو ته یې مناسب بازار ومومي. دا غوښتنه ده چې حکومت موږ سره مثلا نورو دولتو سره قراردادونه وکړي او تجاران مثلا نورو دولتو سره قراردادونه وکړي او موږ ته غټه توجه وکړي د میدان وردګ ولایت. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د میوه‌جاتو او سبزیجاتو د اتحادیې غړو د ولایت مقام سره د میوه‌جاتو د حاصلاتو د ښه بازار موندنې په برخه کې سلا مشورې کړي دي ترڅو نورو هیوادونو ته د مڼو په صادراتو کې اسانتیاوې رامنځته شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده میدان وردګ ولایت یو د کرنیزو ولایتو څخه دی چې د کرنې او بلګولو مالدارۍ په بخش کې ښه حاصلات محصولات لاسته راوړنې او خلک تقریبا ته 15-80% پورې په کرنه او مالدارۍ باندې لګیا دي. د میدان وردګ ولایت په ټول کې د 15 نه ته 1 لک هکتار مځکه د اوبولو مځکه لري چې په هغه کې مختلف نباتات غونه غلجات حبوبات سبزیجات او میوه‌جات کرل کیږي.
په ټوله کې لوی قلم د میدان وردګ هم ځکه هغه میوجات تشکیلوي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده میدان وردګ د میوو خصوصا د مڼو زردالیو ګیلاس و ناک و شفتالو او نورو میوو کې ډېر لوړ شهرت لري. وروستی وچکالۍ د میدان وردګ ولایت کرنیزو محصولاتو په حاصل باندې د هغو په روزنه باندې پالنه باندې او هغه ساحه باندې چې هغه کرکیله کېدله بد تاثیر کړی دی. اکثر هم ځکه چې په کاریزو او یا هم په چینو او په قلاوو کې وي هغه اوس د اوبولو توانمندي نه لري، هغه د اوبو منابع نه پسې رسیږي. دغه مشکلاتو په بعضو اړخو کې د موږ هغه پیشرفت او یا ازدیاد محصولاتو ټکنی کړی دی. په دې اړه باندې د میدان وردګو د سبزیو او میوجاتو د اتحادیې د اعضا یا تجاران او متشبثین ټول راغلي وو. د ولایت مقام څخه موږ جلسه درلوده. موږ د مالیې وزارت، د صنعت و تجارت وزارت او د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت او د رئیس الوزرا محترم اقتصادي کمیسیون ته مکتوبونه ورکړل چې په بعضې محصولاتو لکه مڼو باندې چې کوم ټیکس د پاکستان د حکومت څخه لګېدلی چې په کیلو 90 کلدارې دی، د هغو راټیټولو سره د موږ مسؤلین او وزیر صاحبان او د درکاران د پاکستان د طرف څخه په خبرو تعامل کې شي تر څو دا ټیکس کم شي چې د موږ محصولات چې د هغو د جملې نه مڼې او رومي دي انشاءالله په ښه قیمت باندې پاکستان ته صادر شي. دغه راز د مالدارۍ برخې مسؤلین بیا وایي ځینې موسمي ناروغۍ شته چې د مالدارانو څارویو ته وخت نا وخت زیان اړوي. بل خو بیا د کرنې او مالدارۍ وزارت یو متخصص پلاوی دغه ولایت ته راغلی ترڅو مالدارانو ته د څارویو د ساري او موسمي ناروغیو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکړي. طوری که شما در جریان هستین فصل تابستان است، اخیرای فصل تابستان چون خشکسالی در کشور ما زیاد است و هوا رو به گرمی میشه، امراض حیوانی هم زیادتر میشه که در ارتباط ما در بخش امراض PPR که بخش امراضی است که در زیادتر در مالداری کوچی هایی که هست در دشت ها اینجا زندگی میکنن، زیادتر در مالای ازیا شیوع میکنن. من چند نکته یادآور میشم به گفتنی های تایید دکترایی که در این بخش صحبت های داشتن و دیاخین مالدار ما که در این بخش صحبت های داشتن. چند نکته را میشه مالدارای عزیز در تربیه و نگهداری مالداری خودان مد نظر بگیرن. یکی حفظ صحه را باید مد نظر بگیرن که کوشش کنن هر روز مالای خودان، حیوانات خودان چی کنن، چک کنن و ببینن که کدام مرض یا کدام، چون هر مرضی که حیوانات می داشته باشه مثل انسان وره گوشگیر می باشه و یا ایست که بر علاوه گوشگیر علائم از خود نشان میده. مثلا همین مرض PPR را که گفتن علائم از طور که دکتر صاحب گفتن یکی از علائم از یا به حساب اسهال است و همین کم خوراکی است. وقتی که میبینین مالتان گوشگیر و یا غذا نمیخوره شما فوراً برای کلینیک نزدیک منطقه تان یا کلینیک ولایتتان مراجعه میکنین تا در قسمت مشکل حیوانتان رسیدگی شود. چون وزارت زراعت در تمام ولسوالی‌های کشور آمریت‌ها و مدیریت‌های خدمات ترویجی مالداری داره که در خدمت شما مالداران عزیز قرار داره. هر لحظه میتونین شما مراجعه کنین، مشکلتان حل کنین. و در قسمت حفظ صحه که گفتم هر روز شما مالتان چک میکنین و طبیلیش سیل میکنین، صبح در صبح طبیله را پاکاری میکنین او خوریش تبدیل میکنین، اوش هر روز تبدیل میکنین و همه تو غذای زیره چک میکنین که غذای به حساب همه که انسان به پروتئین و ویتامین ها ضرورت داره، خود می حیوانات هم به پروتئین و ویتامین ها ضرورت داره که شما میتونین از کنجره ها بر علاوه چیکا و رشقه میتونین از جواری، از گندم، از بعضی غلجات که ویتامین ها داره، پروتئین هایی که داره شما بر غذای از حیواناتتان چی کنین تهیه کنین تا کمبود ویتامین و کمبود پروتئین باعث ضعیفی حیوانتان میشه که وقتی که حیوان ضعیف شد حتما دچار مریضی میشه. شما می چند نقطه را باید مد نظر بگیرین تا که مالتان، حیوانتان صحتمند و سرحال باشد. په دغه موسم کې
پی پی آر یا زیګاکای دوی ورته وایي دا ناروغۍ زیاته ده چې اوس هم په ساحه کې موجوده ده او مالداران ترې رنځ وړي او بل شیپاکس په نامه باندې هغه هم زیاته ده او عام نور د شین مالداران له طبق یا اف ام ډي ناروغۍ سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي. موږ د دوی د مالدارۍ په خاطر باندې مؤسسات سره لومړی چې څنګه دا واقعیت موږ ولیدله مؤسسات کوم مؤسسات همکار مؤسسات چې موږ سره کار کوي هغو سره هم دا خبره شریکه کړې ده او خپل وزارت زراعت سره مو دا خبره شریکه کړې چې دوی مالداران داسې مشکلات سره مخامخ خو چون د مؤسساتو د هغه کارونه داسې چې زمانګیره وي وخت نیسي نو کیدای شي اف یو موږ سره وعده کړې ده لکه تیر په شان باندې چې د ال اس ډي ناروغۍ یا د لمپسکاین یا د غټو حیواناتو کې یو قسم دانې مرض و هغوی تیر کال موږ سره په کم اندازه سره کومک وکړو نو سږ کال ټول ولایت کې هغه په ښه ډول سره واکسین تطبیق شو نو د هغه چون د هغه نتیجه ښه وه اوس د هغوی توجه موږ جلب کړې ده انشاءالله د نږدې وختو کې موږ سره وعده کړې ده چې موږ د پی پی آر ناروغۍ په خاطر باندې کیدای شي چې دوی یو څه پیسې په نظر کې نیولې دي چې دوی مالدارانو سره همکاري وکړي د پی پی آر د واکسین په بخش کې. د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو له تاسو ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو راسره په دې خپرونه کې ملتیا وکړه. له خپل ګران همکار وحید الله سیدي نه هم مننه کوم چې د دې ریپورټ په چمتو کولو کې راسره ستړیاوې وګاللې. تر یو بل ریپورټ پورې چې بیا هم ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو ټول لوی رب ته امانت سپارو. هر چیرته چې یاست شپې ورځې مو نیکمرغه. د خدای په امان.